اسلامی جمهوریت سفارت د قونسلي بخش محترم قونسل صاحب خانم اختري او د افغانستان د میشتو افغانانو په پاریس کې د یووالي او کلتوري ټولنې ټول مسؤلین او غړو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر هر څه دمخه تاسو ټولو ته او ټول افغانانو ته د افغانستان د 103مې کلیزې د استقلال او د ازادۍ ورځ تاسو ته مبارکي وایم او هیلهمن یم چې په دغه ورځې چې یو نمادین ورځ دی او افغانان د جهان په ګوټ ګوټ کې راټولیږي دغه د وطن مینه او د وطن جوړولو احساس زموږ تاسو په وجود کې دغسې ژوندي چې ستا دغسې ژوندي پاتې وي او آینده نسلو ته انتقال تک تک شما عزیزان، امروز اینجا جمع شدیم که از 130مین سالروز استقلال افغانستان تجلیل به عمل بیاریم. گفتنی که استقلال داریم کم سخت است، اما تجلیل از روز استقلال می تواند به عنوان یک نماد برای این که به خود بیاییم، با آینده ما فکر کنیم، رویداد خوب و مبارک است. هیچ کس بهتر از من نمیفهمه که ما روزگار بسیار سخت را سپری میکنیم. آواره شدیم و وضعیت خفقان‌آور هر روز بیشتر از بیش روی بد خود به افغان‌ها چی بیرون افغانستان هستند و چی داخل اخیستنو په دې خاطر باندې د بیا ټکی همیش موږ یو د مختاړي پیس استعمالو د دوستانو چې دا پروګرام نیولای دا دوی ته ډیره زیاته مننه او احترام او د ځان له طرفه د خلوص خاص مراتب ورته وړاندې کوم. زه څو ورځې ورسره په اړیکه کې وم، واقعا ډېر زحمت یې وکاږه. زه به کوشش وکړم چې خبرې تکراري نه شي، چې وروسته بیا نورې برنامې هم دي. دغه شعر مې چې درته وویلې هغه لکه عین یا د قرآني آیات متن ده چې خدای پاک ویل دی چې هیڅ ملت ته زه تر څو تغییر نه ورکوم حتی لا یغیر ما بانفسهم. لاهوري صاحب هم دغه وایي چې خدای پاک هغه ملت ته سروري او کامیابي ورکوي چې تقدیر په خپلو لاسو لیکي. او بیا دویم بیت کې ورسره اضافه کوي چې خدای پاک هغو ملتو سره کار نه لري چې دهقان یې بل چا پټي کوي. نو بدبختانه دغه شی همیش تکرار شوی.
پکار